الله پاک په موږ ډیر مین دی، ډیر مهربانه دی او اسی به سي دی کې موږ لډیر خوشاله را کړی دی. خو اسه نه محترم په دې مجلس کې د منګه مرګ واقع شي. خو الله دې په داسې سعادتمندو مجالسو کې د موږ چې کله مرګ واقع وي نو الله دې سره د شهادت نصیب وګرځولي. څوک لوبې اوري او ناګانه روح ته پرواز وکړي. که موږ تاسو ټول راجمع شو او بالفرض موږ ته پته لګي چې یاره یو کس مړ کېدونکی دی او موږ هغه په زنځیرونو بوټ په بوټ وتړو، خو د هغه روح موږ نشو کنټرول کولی. روح به دې لاړ شي لیکن څوک به څه کولی نه شي او بیا به دې والي جنازه خلق به حیران پاتې شي. دې وجې نه محترمو داسې مجالس د علماو د تبلیغ والا د نیکانو خلکو دا موږ خپل سعادت وګڼو. زمونږ مشران علما تشریف فرما دي او زمونږ محترم حضرت مولانا بهار علي صاحب دامت برکاتهم العالیه د آیت کریمه تلاوت کو او داغي هغه لوستل شوی د قرآن کریم عظیم آیت ما یو بنیاد قرار کو وړاندې مې چې څه اراده ده الله پاک دې د ویلو بیا ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. تاسو ته حقیقت کې مولوي صاحب د نبی علیه السلام یو ګیله وکړه. موږ تاسو ته ګیله خلق اله کوي چې زنګ نسبت باندې خفه شي. کله یو سړی غلط کارو کی نو چا سره چې زیاتی کړي وي نو هغه کس راشي د هغه مشر ته ګیله وکړي. خو ګیلې به ګورې اورو ښه او ګیلې به قبلوم او ګیلې به الله پاک تم کو. ګیلې به د الله پاک نه کو، ګیلې به الله پاک ته کو. بچې لږ چپ شئ ګله. ها یو شکایت الله دی، مرګري توجه به پوره راکوئ. یو شکایت من الله دی، د الله پاک نه به شکایت نه کو، الله پاک ته به شکایت کو. زموږ ستاسو قرض دی، فقیری ده، مشکلات دي، نو شکایت الله وکړو او شکایت من الله به نه کو چې الله ولې د غریب پیدا کړم، ولې د بیمار پیدا کړم. د دې وجې نه عزتمندو د الله نه به ګیلې نه کې، الله ته به ګیلې کې. هغه دو ملګري دا موبایل لږ سنبال کې، هغه تیز رفتار سره چې ولاړ یې دا قلاس نه لګونی سه بچې ستا موبایل زما د خبرو نه ضروري دی، بند کې دا موبایل عزتمندو. ما دوی ته وی ویډیو به نه کوئ، دا خو تاسو دلته کې ناست نو بیا به م ته څونه کله د واسکټ په یو طرف لاس راخ، کله په بل چې زموږ تصویر پکې راشي. محترمو الله ته به شکایت کو، د الله نه به شکایت نه کو. بعضې خلک وایي یو د غریب پیدا کړم خدای او بل د معین په زورورو خلکو کړم، د خدای نه ګیله کوي. یا خدای دې خوار کړه، خدای پاک ته پچانی معین کړي، الله پاک په خپل ځان او په خپل دین او په خپل پیغمبر معین کړي، خو ته معین شه. خو ګورې څوک هم چې ته ګیله وکړي نو ګیله قبلوې. ښه میرے ہزار شکوے تیرا ایک تبسم، یہ مختصر جواب بہت لا جواب ہے. شاعر عاشق وي زما محبوبې ته دا ګیله کوم، دا به کوم، دا به کوم، خو چې محبوبه ورته صرف وخاندي نو بس د دغه ټولې ګیلې. د دې وجې نه کو زه او ته بیمار یو او موږ الله ته شکایت کوو نو زموږ ستاسو نه سخت سخت بیماران شته که نشته؟ که موږ تاسو قرضدار یو زموږ نه سخت قرضداري شته که نشته؟ ګورئ محترمو عزیزانو، موږ ته دا دروازې بلب لګېدلې دي
او کله شین شي کله سور شي کله پرپل شي کله یو کلر شي کله بل شي. فرعون د خدای دعوه کړې وه، د هغه په محل کې داسې بله پو تاسو دې کمرو کې به پکې لګولي، د هغې اوس ضرورت نشته، کورونو کې پکې دې ضرورت نشته، جماعتونو کې پکې دې فی الحال ضرورت نشته، اوړي کې به ضرورت راځي. لیکن اسې به سریډي زموږ خدمت ته تیار لګېدلي دی که نه؟ د نمرود او د حامان په محل کې پکې وو نو هغې ته به ګرمۍ کې د یخنۍ ترتیب سو اے سی به ورته لګېدلی نه، زیات نه زیات به بوزې او به ورته خادمان وو، په ګرمۍ کې ورته د هیټر سسټم و نه، داسې کوټونه جرابې او داسې سهولیات کوم چې زموږ ستاسو دي دا به ورته نه. موږ تاسو کې مختلف خلک په مختلفو جهازونو کې ګرځېدلي وو که نه؟ الحمدلله. موږ تاسو چې په یو دا تیز رفتار ولاړ دی که په دې کې مونږ ګرځو نو فرعون غوندې بادشاه د ټولې دنیا بادشاه چې د خدای دعوه کوي ظالم یو لوی بادشاه دی که د ټولې دنیا نه دی خو یو لوی بادشاه دی هغه ته دا سهولت نو. الحمدلله مونږ له الله پاک بې شمېره نعمتونه راکړي، بیا مونږ کمزور یو. الله پاک په ګیله الله ته کولو باندې خوشحالیږي او په نه کولو الله پاک خفه کېږي. الله پاک په غوښتلو خوشحالیږي. من لم يسأل الله یغضب علیه، څوک چې د الله نه نه غواړي الله په دې غوسه کېږي، یوازې خفه کېږي نه، بنده په غوښتلو خفه کېږي، په نه غوښتلو خوشحالیږي. او بیا راغی او بیا خصوصا مالدار خلک خو اکثر د غریبانان وي نو وایي جوړ دی په دې ستمه باندې راغی ولا ترجل ود ممن یرا انک محتاج الی فلسه. بهر حال بې شمېره نعمتونه الله پاک را کړي دي. یو لوی نعمت الله پاک موږ له قرآن کریم را کړی دی. قرآن کریم سره خو به مینه ټول ساتو که نه انشاءالله. مخکې د مرګه که وروستو د مرګه؟ مخکې د مرګه. او اوس هم دې وخت کې خوښ دی که نه هم دی خوښ؟ چا نن د قرآن کریم تلاوت کړی دی لږ لاس اوچت کې خفه کېږي ما ګورې چا لاس کتو نه وینم وایي باباګانو تاسو خو هم ملامته یې، تاسو خو هم ګیر یې یقینو کې چې بابا نن د خپل شوتل ته کتلي دي او که دې نه دي کتلی؟ ډرایور استاد ته چې ګاډي ته وختې سلب دی و چابې ته دې وکتلی او که نه؟ اول دې کلچ او اکسیلیټر ته وکتلو که نه؟ هی افسوس عزتمند. دا قرآن چې دی نو دا خو د هر چا دپاره هدایت دی، هدن للناس دی. دا څونه خلکو لاسونه ښکته ونیول او پکې کې ما زه ورته لږ سپینې سپینې ویم ښه او ملامته خو یې که نه دا چا چې لاس اوچت نه کړو. هسې نن دې بچو ته مونږ ګورو عزتمندو، دا زړونه زمونږ باغ باغ کېږي او که نه کېږي. شاید چې د دې بچو د ټولو بچو د پلارانو په سر به پټکي نه وي. قاري صاحب ته موږ ته توجه راښه او ته به کلیوال سره بیا خبرې وکړې ښه.